السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل موبایل کې ډارک ته ښایسته تصویران جوړ کړئ چې ټول تاسو ته حیرانه شي. دوستانو که چیرې تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ بیا به تاسو وکولی شئ چې په خپل موبایل کې ډارک ته تصویران جوړ کړئ چې هر څوک به تاسو ته حیرانوي. نو دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کولو مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم یې له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ او که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ په دغه سره سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او ورسره به دغه غنټې نښان باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. دوستانو د دې لپاره به تاسو راسئ په دغه ټایټل باندې به کلیک وکړئ. لاندې به ما تاسو ته اپس لینک یا دغه رقم اپلیکیشن لینک لیکلی وي. تاسو په دې لینک باندې کلیک وکړئ او تاسو به دغه اپلیکیشن ډېر په اسانه طریقه سره په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. کله چې دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ هغه رقم ګوره دوستانو ولاري دلته دی تاسو ته افیکټسونه درکوي. اوس که تاسو غواړئ چې په دغه افیکټسو کې په یوه افیکټس باندې خپل تصویر جوړ کړئ هغه دلته تاسو جوړولی شئ. دغه رقم ګوره دوستانو په سپیشل کې به دوستانو تاسو کولی شئ چې دلته تصویر جوړ کړئ. په ایډیټ کې هم دوستانو دلته تاسو تصویر جوړولی شئ. په کالج کې تاسو دوه درې تصویران جوړولی شئ. دغه رقم ډرایف شو دغه رقم پورټریټ شو. دوستانو اوس که تاسو غواړئ چې هر رقم ته تصویر جوړ کړئ د دې لپاره به دوستانو تاسو صرف راسئ په هغه ایډیټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په ایډیټ باندې کلیک وکړئ دغه رقم تاسو ګیلري ورشئ. اوس که تاسو غواړئ چې په هر تصویر جوړ کړئ یعنې ستاسو په موبایل کې هر تصویر که تاسو غواړئ چې هغه جوړ کړئ صرف په تاسو په هغه تصویر باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په هغه تصویر باندې کلیک وکړئ هغه تصویر به دلته تاسو ته نو کله چې ګوره دوستانو هغه تصویر تاسو ته خلاص شو هغه رقم دغه ایډز له دې څخه کلوزوم. نو دوستانو کله چې تاسو ایډز کلوز کړئ هغه رقم په کراپ کې دوستانو تاسو کولی شئ چې تصویر کراپ کړئ. فلټر کې دوستانو تاسو کولی شئ چې په هغه باندې ښایسته ښایسته فلټران ولګوئ. دغه رقم ګوره دوستانو په سپیشل کې به تاسو کولی شئ چې په دې کې نور ډیزاینونه ایډ کړئ. که تاسو غواړئ چې هر رقم ته ډیزاین کې ایډ کړئ هغه ډیزاین دلته تاسو ایډولی شئ. په بیکګراوند کې به دوستانو تاسو دې ته بیکګراوند ورکولی شئ. که تاسو غواړئ چې هر رقم ته بیکګراوند ورکړئ هغه بیکګراوند دلته تاسو ورکولی شئ. دغه رقم بیرته دوستانو که تاسو په بیک باندې ووځئ نو ګوره دوستانو زه په بیک باندې وځم دغه رقم دغه زه اوکې کوم نو دغه ایډز به دلته تاسو کلوز کړئ او دغه رقم ګوره دوستانو په ډریپ کې بیا تاسو کولی شئ چې په دې باندې ښایسته ښایسته افیکټسونه ولګوئ. که تاسو غواړئ چې هر رقم ته افیکټس باندې ولګوئ هغه افیکټس دلته تاسو په لګولی شئ. په بیکګراوند کې بیا دوستانو تاسو بیکګراوند ورکولی شئ. که تاسو غواړئ چې له دې تصویر سره هر رقم ته بیکګراوند ایډ کړئ هغه بیکګراوند دلته تاسو ورکولی شئ. دغه رقم که تاسو اوس غواړئ چې دغه سیو کړئ دغه رقم تاسو په اپلای بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په اپلای بټن باندې کلیک وکړئ په سټیکر کې تاسو سټیکر ورکولی شئ. په ټیکسټ کې تاسو خط لیکلی شئ. په میجیک کې دوستانو تاسو میجیک ایډولی شئ. دغه رقم سټیچ کې بیا دوستانو تاسو کولی شئ چې خپل یو ډیزاین په ودروئ. که غواړئ چې هر رقم ته ډیزاین ورکړئ هغه ډیزاین دلته تاسو ورکولی شئ. نو ګوره دوستانو په دې کې تاسو بیخي زیات او بیخي ښایسته ښایسته تصویران جوړولی شئ. په ایډجسټمنټ کې دوستانو تاسو کولی شئ تصویر کلر برابر کړئ. په برایټنس کې دوستانو تاسو رڼا ورکولی شئ. په کنټراست کې دوستانو هغه کلر تاسو تیزولی او خپولی شئ. که تاسو غواړئ چې هغه کلر هر څونه زیات کړئ او هر څونه یې کم کړئ هغه دلته تاسو کولی شئ. ګوره دوستانو هغه ټوټل دلته تاسو کولی شئ. اوس کله چې تاسو خپل تصویر جوړ کړئ او خپل تصویر مې ایډیټ کړئ دغه رقم تاسو په اپلای بټن باندې کلیک وکړئ او دلته به دغه دوستانو تاسو سیو کړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو د سیو بټن ووهئ دغه به ستاسو موبایل کې سیو سي او دغه رقم ګوره دوستانو اوس دغه تاسو کولی شئ چې په موبایل کې یعنې په انسټاګرام کې شیر کړئ. دغه رقم په فیسبوک کې په واتساپ کې په مسنجر کې د هر چا سره یې دوستانو تاسو شیرولی شئ. نو ډېر ښایسته او خوندور تصویران تاسو کې جوړولی شئ. 4-5 طریقې دي. که غواړئ چې په هره طریقه تصویران جوړ کړئ په هغه طریقه تاسو ډېر ښایسته او خوندور تصویران جوړولی. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا سره لایک کړئ له خپل ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او د دغه رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاوي خپل نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.